یاره پیسې کمې دي او پرمیشونه زیات دي که نه چې اوس دا پیسې وګورم بل چې اوس څو پیسې دي یاره خو چې دا سړی واده کوي که نه خو چې ځان ته جنجال ګوري جنجال په خدای ده ستا لږتوب عمره کیسه کې به دی چې شنو پوه شوې وګوره ته اوس هلکه غوړي راوړه دا شی راوړه دا شی راوړه دومره نخرې دي خدای چې زه چې بس خارج ته ترې وتښتېدم السلام علیکم بخیر جوړ سړی مشي سړی مشي خیر خیر جوړ دا کړی داسې ګنګ شوی دی روژه خو تا نه موږ هم نیولې ده که نه وروره دا راته وایي چې دا قیماق په څو ده لوحافزه بوتل په څو ده او دا شیان په څو دي دا ورور جانه قیماق په 40 روپۍ دی او دغه په 60 روپۍ دی په چېر شی دې خوښوي واخله دوکان ستا د مخامخ دی درته وروره لکه ارزاني راوړه په دې دوکان کې دی داسې خو نه کېږي ته داسې کار نه کوي په شاهدو کې چې ناشي دوکان دې کولاو کړی ښه دا راته وایي چې شودي باکټ په څو ده او هغه پنیرک په څو ده دا کیک کیلو په څو دي وروره موږ له هم په همدغه بیه راځي موږ یې کوم پټي کې نه راخلو شودې دي په 50 روپۍ هغه پنیر چې دی هغه په 10 روپۍ دی او کیک کیلو په 1.5 افغانۍ ده داسې کیک دی چې پښمني کې وخورې داسې به ټوله ورځ یې لږ ایر کنډیشن چې یې لګولي داسې به دا معده ورسره یخوي داسې کیک خو نه دی در کوم که نه الله تعالی داسې د ماما زوی دا په دې دې پوه نه کړم چې دا کیک دا څنګه جوړ شوی دا څه رقم کیک دی دا ما په خیال ډاکټرانو چک کړی ده چې دا کیک سړی وخوري او سړی ریلیکس کي یخ کي ورجان بس دا طبیعت دې په راسته کي نو دې کیک خوبي راته وښیه دا ما په خیال ډاکټرانو ټیسټ کړی ده ای زما ساده وروره دنیا کم ځای ته ورسېده ته اوس هم د 2010 کال خبرې کړې دا چین نه راغلی دی چین نه داسې زبردسته کیک دی ما خو تا ته یې مخکې تشریف وکړو چې ودې کړو که نه ځمکې نه به داسې خپې میغې روان دی داسې په هواکۍ به ده یاره د کیک خو یې ته ډېر صفت وکړو خو ته چې ودرېږې چې دا نور شیان وګورم چې نور شیان بیه کړم چې دا نور پکې څه شی دي هسې وروره تا راته ووایه که نه چې دا انرژیانې په څو دي او هغه غټې پیپسیانې په څو دي رور وروره هغه داسې انرژیانې دي چې هر چا وړي دي 20 ورځې بیا دوکان له نه یې راغلی داسې خاموش شي دغه لیمبوان د ځان لپاره زوړن کړي په خپله خورې او که نه خس له دې زوړن کړي ګله ځان لپاره موږ پولی نه شو خوړی ما وایي که دا ما وایي که تی خورې لګې داسې پازابول کې که ته شی اخلي روژه ده پازابول نه کوم کور کې رالېږلی یم وایي ته لاړ دا ټول شیان بیه کړه چې د څو قیمت ده دا راته وایي چې دغه بسکټ پاپړ په څو دي کارتن دا په څو دي دا په څو دي ځکه دې باندې خو دې پوه نه کړم که نه وروره یا وروره هسې بیه کول مه کړه ښه روژه ده ښه اعصاب مو درته خراب شوي دې ځای کې به مو در باندې داسې خوبل کړي چې ولاکه رانه دا ګاونډیان هم خلاص کړه دا ماغزه کار کوي روژه خو تا وویل ته دا داسې لګې ښه ته راته وایي چې دا جارو په څو دی دا وګوره دا په څو دي وروره دا ګوره داسې جارو ده ښه او دا چې کله په کالي نه داسې کېږي که نه کې جارو غوندې خپله ځي دا څه وایي خپله ځای پاکوي دا داسې جارو ده دا نوې راغلي دا وګوره نوې راغلي دا په څو ده دا په 15 افغانۍ 15 ښه بس صحیح زه به کور کې مشوره کوم بس ته وایي چې دی بیا راځم درنه به سودا ټوله والم ښه روژه خفه کېږم یو روژه ستا نه ده زمونږ هم روژه ده وروره او که نه بس خالي خلکو باندې ساعت تېروئ روژه وباسئ سودا خو نه سودا خو مونږ سودا اخلو که وروره دا واله خیره زه بیا راځم ښه بیا راځم وار مه کوه وار مه کوه خوله سمه خوځوه دا په خوله دې وامه روژه خو ستا ده زما زر